السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله. اما بعد. ښاغلو معززو دوستانو، د لمانځه زده کړه درو اتیایم درس د مساجدو فضیلت. په مخکې درسونو کې ښاغلو دوستانو تاسو واورېدل کله چې اذان وسي نو د اذان اورېدونکی به د مؤذن د غوښتنې اجابت او قبلونه کوي. قبلونه یې د مساجدو لوري ته د جماعت د لمانځه د ادا کولو دعوت دی. اوس راځو د مساجدو بحث ته. مساجد د الله سبحانه وتعالی هغه مقدس ځایونه دي چې د اسلام شعار بلل سوي او د مسلمانانو د تجمع او یو ځایوالي مرکزونه بلل سوي او د الله تبارک وتعالی د عبادت ځایونه دي. ښاغلو معززو دوستانو، د مساجدو د آبادولو او د مساجدو سره د محبت کولو او د مساجدو د خدمت کولو او د مسجدونو سره د زړه ساتلو په احادیثو مبارکو کې ډیر زیات اهمیت او فضیلت بیان شوی دی. تر ټولو لومړی مسجد په اسلام کې ځکه ډیر زیات اهمیت لري. کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه مهاجر سو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت په سلسله کې تر ټولو په لومړي ځل د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو خپلواک آزادانه زندگی اختیار کړل. نو تر ټولو لومړی کار د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وکړي چې د مسجد نبوي اساس ایښودی او بلکې د هغه څخه د مخه کله چې لا د حرکت په حالت کې وو د قبا په سیمه کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو څو شپې تېرې کړلې. هلته د قبا په کلي کې هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د قبا مسجد بنسټو اساس کېښودی چې د دې څخه د مساجدو فضیلت په اسلام کې اهمیت او په یو اسلامي ټولنه کې خورا دروند اهمیت او ارزښت معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. مسلم په ښارونو کې الله ته تر ټولو خوښ مساجد دي او په ښارونو کې الله ته مبغوض او بد بازارونه دي. ښاغلو دوستانو، د دغه مبارک حدیث څخه هم واضح معلومیږي چې مساجد الله ته په مځکه کې تر ټولو خوښ ځایونه دي. او د بخاري شریف په یو مشهور حدیث کې داسې هم راځي، هغه حدیث چې 7 کسان به د قیامت په ورځ کې چې بله سایه نه وي د عرش تر سیوري لاندې به ناست وي. یو کس یې هغه څوک دی؟ د الله نبي فرمایي: رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیه. چې د مسجد څخه کله ووځي داسې یو کس تر بیرته راتلو پورې زړه د مسجد سره تړلی وي، یعنی د مسجد سره مینه او محبت په زړه کې لري. دغه کس په ورځ د قیامت د عرش تر سیوري لاندې ځای لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.